سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، زه نن یو ځل بیا د معراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. په نن ویډیو کې به تاسو ته د موبایل یو ډېر زیات خوندور سیټینګ در وښایم. زه پوهېږم دغه سیټینګ به تاسو حتمن خوښ شي او تاسو به حتمن راته دعا وکړئ چې ارمان وي چې زه له دې سیټینګ څخه مخکې خبر وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه درښیم. نو هر څه نه مخکې دوستانو، تاسو راسره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ په دې سور سبسکرایب د لاندې ویډیو کې لیکلي سبسکرایب، په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو. او په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي دوستانو، په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي او نور تاسو سره د دې ویډیو شیر کول غواړئ تر څو نور دوستان هم له دې ویډیو څخه خبر شي، نو مهرباني وکړئ په دې شیر اپشن باندې کلیک کړئ او نور تاسو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو چې دا کوم سیټینګ دی چې ډېر زیات خوندور سیټینګ دی او دا سیټینګ به تاسو حتمن خوښ شي او دا چې دی ډېر زیات په زړه پورې سیټینګ دی. نو دوستانو، په ډسکرپشن کې ما د یو اپلیکیشن لینک پرېښوي. ډسکرپشن که تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو فلحال ګورئ، دې په دغه لیکنه باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دغه لاندې چې کومه ایریا خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې به ما لیکلی وي چې د اپلیکیشن لینک، په اپلیکیشن لینک په دې شنه خط باندې به کلیک کړئ او تاسو به ډایرکټ اپلیکیشن ته لاړ شئ او له هغې ځای نه په اسانۍ سره ځان لپاره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ دوستانو. نو را درومو چې دی کوم سیټینګ دی. دوستانو، کله چې تاسو هغه اپلیکیشن انسټال کړو نو هغه باندې به اپلیکیشن باندې به صرف کلیک وکړئ او نور بیا همداسې پرېږدئ. دوستانو، په دې کې چې تاسو کله په مثلا په زه په دې ګیلري باندې دغه ګیلري ده، په دې باندې اوس ګوره زور کوم، دلته پاس ما ته راوځي ایډیټ. نو دلته چې دی زه د دې ګیلري نوم هم چینج کولی شم او د دې ګیلري تصویر هم چینج کولی شم. د دې یوه فایده دا ده چې کله ته غواړې چې چا نه کوم ایپ پټ کړي، یو چا نه یو گیم پټ کړي یا ګیلري پټ کړي، نو هغې ته نوم او تصویر چینج کړه، بیا به نشي کولی چې په اسانۍ سره دا پیدا کړي. ګورئ ستانو، زه ته خپل نوم ورکوم معراج خان. ګورئ دوستانو، او دلته ورته زه تصویر چینج کوم. ګورئ دوستانو، له ګیلرۍ څخه یو تصویر ورته راخلم. ګورئ دوستانو، دې ته چې دی خپل تصویر ورکولی شئ. ګورئ زه دا تصویر ورکوم دوستانو. ګورئ دوستانو، مونږ یو اپلیکیشن یا هر یو د موبایل هر یو ایپس چې وي، هر یو اپلیکیشن چې تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د اپلیکیشن نوم چینج کړئ او د اپلیکیشن تصویر هم چینج کړئ. ګورئ دوستانو، ګورئ هغه ګیلري ته چې وګورئ دوستانو، ګیلري ته مونږ چې دی نوم هم چینج کړو او تصویر هم ورته چینج کړو. دا ډېره زیاته خوندوره طریقه ده، ځکه چې تاسو به غواړئ چې اپلیکیشن چاته ونښئ، یو سافټویر چاته ونښئ، یو گیم چاته ونښئ، نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هم یې نوم چینج کړئ او هم یې تصویر چینج کړئ. نو دا ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. په دې هیله دغه ویډیو مو را سره خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي حتمن سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتمن سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.